2018 کال 13 د اپریل د ماښام 7 بجې او 2 دقیقې دا هغه وخت و چې د افغانستان په ننګرهار ولایت د جاپان تر هیروشیما او ناګاساکي ښار وروسته په تاریخ کې تر ټولو لوی بم د MC 113 الوتکې څخه وغورځول شو. د 2018 کال د اپریل په 14 د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ په اسدخیلو تنګي سیمه کې چې هغه وخت د اچین ولسوالۍ مربوط و تر ټولو ستر اتومي بم GB1 چې د بمونو مور په نوم شهرت لري په یوه غرایزه سیمه استعمال کړ. په افغانستان د بمونو غورځېدو ته وګورو نو دا خاوره او خلک یې د بمونو له غورځېدو او جنګونو سره په ورځني ډول عادت شوي وو، ځکه د امریکا د هوایي ځواکونو مرکزي قومندانۍ په یوه خپاره کړي راپور کې د دوی په وینا چې امریکا یوازې په 2019 کال کې په افغانستان کې پر مختلفو هدفونو 2420 بمونه غورځولي، په داسې حال کې چې په کال 2013 کې د 2312 بمونو د غورځولو په پرتله دا شمیره ډیروالی ښیي. خو دا بم چې د بمونو مور په نوم یادېږي د امریکا په نه اټومي وسلو کې تر ټولو ځواکمن بم دی. د دې بم سرګلوله نری وي چې د GPS سره تر هدف پورې ځان رسوي. دا بم له 9 متره اوږدوالي سره 10300 کیلوګرامه وزن لري، په داسې حال کې چې 9 کاله وړاندې د جاپان په هیروشیما ښار کارول شوی د لیټل بوی په نوم اتومي بم وزن 4400 کیلوګرامه کېده، چې دې ته په کتو سره د افغانستان په جلال آباد ولایت کارول شوی د بمونو مور بم 5900 کیلوګرامه وزن زیات لري. خو توپیر یوازې دا و چې لیټل بوی اتومي بم او د بمونو مور غیر اتومي. د بمونو مور بم له MC 113 باري الوتکې څخه غورځول کېږي چې له ځمکې سره تر لګېدو لږ مخکې چاودېږي. د دې ځواکمن بم له چاودلو څخه زیانمنه شوې افغان خاوره او مظلوم ولس ته کتنه لرو، خو تر دې د مخه ګورو چې امریکا په تاریخ کې تر دې د مخه پر انسانانو کوم لوی بمونه کارولي. 8 د اګست 1945 د سهار 8 بجې او 15 دقیقې د جاپان هیروشیما ښار د پاسه یوه بوینګ B-90 الوتکه تر سترګو کېږي. دې الوتکې 4400 کیلو وزن لرونکی د لیټل بوی په نوم اتومي بم پر هیروشیما ورخوشی کړ. کټ مټ تر 43 ثانیو وروسته یوه زوروره چاودنه کېږي او هر څه په پړکه بدلوي چې د اور یو لوی توپ لرونکی شکل رامنځته کوي. د دې چاودنې له امله د ځمکې د تودوخې درجه تر 4000 سانټیګریډ پورې رسیږي. دا په تاریخ کې لومړی کارول شوی اتومي بم و، کوم چې په یوه چټکه کې د پوره هیروشیما ښار 80% ودانۍ له منځه یوړې. همدارنګه تر دې وروسته په 3 ورځ یعنې په 9 د اګست یو ځل بیا امریکا د جاپان په ناګاساکي ښار هم اتومي بم وغورځوه. دا ماک 3 اتومي بم و چې د پارټمن په نوم یادېده. د 4670 کیلو وزن لرونکی دې بم د غورځېدو سره سم پوره ښار له منځه یووړ. دا هغه دوه لوی اتومي بمونه وو چې پر انسانانو د لومړي ځل لپاره وکارول شول. د یوې څېړنې مطابق په دې دوو اتومي بمونو کې د هیروشیما او ناګاساکي ښارونو 280,000 اوسېدونکو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د 1945 کال د اګست په 8 او 9 چې د جاپان په ناګاساکي او هیروشیما ښارونو اتومي بمونه وکارول شول، له هغه وروسته په تیرو 9 کلونو کې دا لومړی ځل و چې د 9 متره اوږدوالي سره 11300 کیلو وزن لرونکی د بمونو مور په نوم تر ټولو ستر اتومي بم په افغان خاوره وکارول شو. د هغه وخت افغان او بهرنیو چارواکو ادعا کړې وه چې د یاد هوایي برید موخه یې د وسلوالو ځپل و. د دوی په وینا 15 وسلوال پکې وژل شوي وو. هممهاله پخواني ولسمشر حامد کرزي د امریکایي الوتکې په واسطه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بمونو د مور په نوم تر ټولو غټ بم غورځولو په غبرګون کې ویلي وو چې نور د ملي یووالي د حکومت مشران د مشران نه دي او هغوی یې په ملي خیانت تورن کړي وو او همدا ډول یې ګواښ کړی وو چې امریکایان به له افغانستانه وباسي. د هغه وخت د مشرانو جرګې یو شمېر سناتورانو د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر دې نیوکو توند غبرګون وښود. دوی وویل چې حامد کرزي په خپلو خبرو کې د ملي یووالي حکومت مشران په بې کفایتۍ او ملي خیانت تورن کړي، چې پر وینا یې دا ډول څرګندونې د ملي ګټو سره په ټکر کې دي. همدارنګه دوی زیاتوي چې پخوانی ولسمشر خپل امریکایانو راوستی وو او په افغانانو یې وپېژنده چې د دوی واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې 180,000 امریکایي عسکرو شتون درلود. خو په هر حال د دې بم له غورځولو سره د افغان سیاستوالو او رسنیو چوپتیا د دوی مسؤلیت تر پوښتنې لاندې راولي، ځکه د مسؤلو واکمنو په توګه لومړی خو باید له دوی سره پر دې بم مشوره شوې وای. که داسې نه وای شوي نو لږ تر لږه یې باید ځوابي غبرګون سره د زیانمنو شوو خلکو پوښتنه کړې وای. د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکو څو ځله خپلې ولسوالۍ کې د اعتراضي راټولېدنې پر مهال ویلي چې امریکایي ځواکونو د دوی پر خبره د خپل اشغال پر مهال د
ډلې د ځپلو لپاره نه بلکې د خپلې دغې وسلې د ازمایښت لپاره دغه سیمه په نښه کړې وه. د دوی د معلوماتو له مخې په سیمه کې د همدغه بم د استعمال له امله لسګونه کورونه ړنګ شوي. یو شمېر کرنیزې ځمکې له منځه تللې چې تر اوسه دا ځمکې د تیر په څېر حاصل نه ورکوي. سره له دې چې د یاد بم د غورځېدو شاوخوا 7 کاله کېږي خو اوس یې هم اغېزې په خلکو کې لیدل کېږي. تاسو ورانې له راغلي وئ که زموږ آبادۍ او کورونه مران شوي د بمو مور راباندې استعمال شوی. دا بمونه مور چې کله اچولې ده به زه دغه رقم شوی یم. هغې نه وروسته ما دا هیله لرله چې مطلب زه به یو کار ته ورسم. هغه زه هم په پښو باندې معیوب شوم. اوږدو ته وګورو بسیط شیان خوند نه راکړ. نه اوبه غواړو، نه ډوډۍ غواړو، نه کورونه غواړو، هېڅ شی هم نه غواړو. یو همدا مکتب غواړو. تازه د یادې سیمې اوسېدونکو له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د یاد بم له غورځېدو راوروسته خلک د پوستکي په ناروغیو اخته شوي. د یادې سیمې اوسېدونکي وایي چې ډېری اغېزې یې په امیدواره مېرمنو هم کړي چې له وخت مخکې زیږون کوي. له کله راهیسې چې په سپینغر ولسوالۍ د بمونو مور غورځېدلې له هغې ورځې راهیسې زیات شمېر خلک په جلدي او نورو ناروغیو اخته شوي او هم زیاتره امیدواره مېرمنې له وخت څخه مخکې زیږون کوي چې دې حالت خلک زیات اندېښمن کړي. ځایي اوسېدونکي وایي د بمونو مور نه یوازې له رواني اړخه زیانمن کړل بلکې له سخت مالي زیان سره هم مخ کړل چې اوس یې هم خلک توان نه لري. د یاد بم له غورځېدو راوروسته نه یوازې خلک په مختلفو ناروغیو اخته شوي بلکې د خلکو کورونه چې وران شوي هم تر اوسه نه دي رغول شوي او له حکومت غواړي چې دوی سره د دوی د ورانو شویو کورونو د رغونې لپاره لاس په کار شي. بل لور ته په یاده سیمه کې روغتیایي سیاري ډلې هم د بمونو د مور اغېزې مني او وایي اړتیا ده چې ډېر کار وشي.